خیبر په پاکستانی پوځیانو د خپل پوځي ملګري ډزې 4 تنه وژل شوي. د افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع خیبر کې یو پاکستانی پوځي خپل 3 نور پوځي ملګري په ډزو وژلي او تر هغې وروسته یې ځان هم وژلی دی. د ځایي سرچینو له مخې دا پیښه د اتوار په ورځ د شاک سیمه کې د لیوي ځواکونو په مرکز کې شوې ده. سرچینې وایي دغلته د شفقت حسین په نوم یو پوځي په خپلو نورو پوځي ملګرو ناتاره ډزې کړي دي. د سرچینو په وینا په دغه ډزو کې 2 پوځیان په ټکي مړه شوي او یو بل پوځي روغتون ته له رسول کېدو وروسته ساه ورکړې ده. سرچینې وایي تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی، خو کوم عسکر چې په خپلو نورو ملګرو ډزې کړي هغه وروسته ځان هم وژلی دی. پیښه کې د وژل شوو پوځیانو پیژنګل وو د راشد شاه، غلام محمد او پرویز علي په نومونو شوې ده، خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR لا په دې هکله څه نه دي ویلي. پاکستاني میډیا پیښه کې د وژل شوو کسانو پیژنګل وو د لیوز عسکرو په توګه کړې ده، خو د سیمې نه سرچینو ډیوې ته ویلي چې وژل شوي عسکر د لیوز نه بلکې د پوځ دي. سرچینې وایي د پیښې په اړه هر اړخیزې پلټنې پیل کړې شوي، خو په سمدستي توګه نه ده معلومه شوې چې دغه پوځي په خپلو نورو ملګرو ډزې ولې کړي دي.